ستړي مشایخ چارې د رحمان بودرم او نننۍ ځانګړې مرکه کې موږ سره وتلی پاکستاني سفارتکار او د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازی یا نماینده پخوانی ښاغلی آصف درانی صاحب ملګری کیږي. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اوسني تعلقاتو او په یو ځینې نورو موضوعاتو ورسره خبرې کوو. درانی صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی یم. ستړي مشئ. ډېره مننه بناري صاحب، خوشحاله اوسئ. درانی صاحب لومړی پوښتنه به دا وکړم، دا وخت د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو واکمنانو ترمنځ تعلقات په کوم ځای ولاړ دي؟ زما په نظر کې زما شخصي نظر ده، خو دا اړیکې چې دي بیخي یو رنګ د جمود ښکار دی او مخته نه ځي، خو کومه پخواني امیدونه وو هغه خو ډېر زیات نقصان ورته ورسېد. نو که زه داسې وپوښتنه چې آیا حالات پوینټ اف نو ریټرن، یعنی دا هغه ځای ته رسېدلي دي چې بیرته حالات سمېدی شي، که نه هغه ځای ته پوینټ اف نو ریټرن ته لا نه دي رسېدلي؟ نه، پوینټ اف نو ریټرن خو نسم ویلی، سیاست کې هېڅکله داسې نه وي، او که داسې وي خو هغه بیا بیخي مطلب تاسو ویلی سئ چې هغه بیا یعنې دغه د ټول اړیکې بیا ختم سي، یعنې د څه ښه کېدو امکانات تاسو ویلې نو نه دي رسېدلی. هغه د امکانات چې تاسو لږ ډېر وینئ چې ښه کېدو امکانات شته، هغه څه دي؟ هغه هم امکانات همیشه وي. خبر خو دا دی چې دا خو مایند سیټ دی. اوس چې کوم مایند سیټ روان دي د افغان طالبانو سره، هغوی ګر سره په ډینایل موډ کې دي چې دا ګر سره مني نه چې یو ستونزه لرو. نو دوی په نظر کې ټي ټي پي چې دی د پاکستان مسله ده. یو حد پورې هغوی ټیک وایي، تر هغه پورې چې هغه ټي ټي پي کسان چې پاکستان کې دي، مګر هغه کسان چې په افغانستان کې دي او هلته بیا خپل سازشونه وکړي او بیا تشکیلات راولي او په هغه کې د افغانان هم شامل دي، هغه بیا د پاکستان دپاره یو ستونزه جوړ شي. دې باندې به زه نور هم پوښتنه کوم، خو درانی صاحب تاسو یو ډېره وسیع تجربه لرئ په سفارتکارۍ کې، بیا په ځانګړې توګه د افغانستان کې طالبانو د راتګ نه وروستو د پاکستان د نماینده په توګه تاسو دواړو هېوادونو تعلقاتو ذمواري هم تاسو په اوږو وخت کې کومه نقطه وه یا ټکی و په کوم په بنیاد باندې چې پاکستان فکر کوي طالبان د دوستۍ، رورۍ او اسلامي ملګرتیا په ځای باندې دښمنۍ حد ته ورسېدل؟ هغه کومه نقطه وه چې طالبان د پاکستان سره د پاکستان په ټکو کې په دښمنۍ باندې ورواچول؟ فقط یو نقطه وه، هغه ټي ټي پي وه. او ټي ټي پي په لړ کې داسې ښکاري چې د افغان طالبان د هغوی سره ډېر زیات سافټ کارنر لري او دوی دا نه غواړي چې ټي ټي پي باندې څه پابندي ولګوي یا د هغوی مخنیوی وکړي. نو دا یو لوی ستونزه و پاکستان دپاره. بله، خو دا ګیله خو د ښاغلي کرزي صاحب په وخت کې، ښاغلي غني صاحب په وخت کې هم پاکستان کوله او پاکستان باندې خپله هغه وخت حکومتونو دغه شان تورونه افغان حکومتونو هم پورې کول. نو دا دراني صاحب نوې خبره خو زه فکر کوم نه ده، دا خو زړه خبره ده. نه، دا نوې فکر په دې نه ده چې کرزي او اشرف غني په ټایم کې د هغوی تور دغه و چې تاسو د افغان طالبان ته کومک کوئ، او د ټي ټي پي خو ګر سره ذکر هم نه و. خو دا بیا مطلب او دا اوس چې د طالبان راغی، خو هغه دا ټي ټي پي چې په افغانستان کې بندیان ول، دوی دغه خوشې کړی او هغوی بیا خپل عملیات شروع کړل. نو دغه فرق دی. دا فرق دی. دراني صاحب، پاکستان دا فیصله چې ټي ټي پي خلاف په افغانستان کې دننه حملې وکړي، تاسو په اند د سفارتکار په توګه باندې تاسو مناسب فیصله فکر کوئ وکړه پاکستان کنه پاکستان خپل ټول آپشنز یا لارې چې دي هغه بندې کړې د خبرو اترو د دې حملو نه وروستو؟ دا کوم داسې شعوري، سیاسي، منطقي استدلال ګڼئ تاسې چې پاکستان دا کار وکړو؟
بناري صاحب حمله خو چې واضح حمله و هغه دوه وي او مګر د ټي ټي پی د خوا حمله چې ته وګورې سلګونه د حملې دي نو دا خو د موازنه کول دا فرق لري خو ما پوښتنه دا چې د دین هغه نتیجه تر لاسه کول امکان لري کوم چې تاسو نه نتیجه خبره نه ده خبره دا ده چې یو خواته دا یو دولت ځان ته وایي چې موږ اسلامي دولت یو یو دولت دا ځان ته وایي چې موږ په افغانستان کې امن راوستي یو دولت دا وایي چې په افغانستان کې تروریزم نشته او دا هغه باوجود چې دی په ایران کې تروریزم کیږي په ماسکو کې تروریزم کیږي او سلګونه کسان مړ شي دلته په پاکستان کې سلګونه کسان مړ شي نو هغه دا یو رنګ ډینایل موډ دی چې دوی د ګرځنه مني چې هلته افغانستان کې څه پرابلمز دي خو بیا دا هم یو سایکولوژیکل دغه د بیماری د ناجوړي ده چې ډینایل موډ به ذات خود یو سایکولوژیکل نفسیاتي ناجوړي ده درانه دی باندې خو پاکستان هم تورن دی په دا قسمه ډینایل په موډ باندې چې کله حقانی شبکه په پاکستان کې امریکای تور پر رکو دا او ناټو و د غزنه حمله کې دي طالبانو هم وجود چې د وزیرستان کې جوړ شوی دی په سواد کې وغیرہ وغیرہ د نه مدل خو هغه د بیا راځم زما ځان پویم تاسو تجربه نه تاسو لیکلم کوي ویناګانم کوي هغه نتیجه چې پاکستان تر لاسه کول غواړي چې پاکستان کې به بیا حمله نه کیږي په افغانستان کې دغه د حملو د لاسه هغه نتیجې ته 100% چانس تاسو وینئ چې پاکستان ورسېدې شي وګوره پاکستان کې کامن وی د دې فقط دغه ګلا د چې د افغانستان د خوا د بریدونه کیږي دا چې ختم سي پاکستان لپاره هیڅ مسله نه ده پاکستان د بریدونو د حملو د لارې بند کی ختم به کی زپونسو پاکستان به کامیاب شي چې په افغانستان کې د حمله وکړي طالبان ولنه پاکستان یو مملکت دی دغه وسایل هم لري او کیپبلیټی هم لري او کول هم سي خو پاکستان فکر نه کوي چې نور مشکلات سره مخ کې دي شي د دې حملو نه مثلا پاکستان کې دننه د ټي ټي پی همدردان یا د ټي ټي پی ملګری چې دي یا نظر لرونکي چې دي هغه په پاکستان کې چې په خوای کوم حمله کولې په دې کې تاسو فکر نه کوئ چې هغه به نور زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی پاکستان کې همدردان لري او بلکې زه دا هم وایم او دغه لوی چې پاکستان پرابلم مو چې زه پوښتنه کوم چې زه لیکچر لازم یونیورسيټي الته پوښتنه کوم چې تاسو څومره د هغه کسان چې غواړي چې د طالبان نظام پاکستان کې رئیس شي تاسو خپل لاسونه پورته کوي یو لاس هم نه پورته کیږي نو زما سوال بیا بل دا دی چې ولې تاسو د کوم نظام تاسو پاکستان کې نه خوښي الته ولې مو دا وکړل په افغانستان نو ټي ټي پی د لپاره هم دغه شی دی پاکستان یو بیل دغه دی لوبي دی پاکستان کې دا کسان دغه سیستم نه خوښي I stand corrected the challenge the open challenge خو درانه سیب او تاسو چیلنج تاسو فکر کوم حق بلری د چیلنج خو زما خو یاداش دادی چې پاکستان خو د تزاهم ورکړې په وزیرستان کې په سواد کې د شریعت د نفاذ اجازه ورکړې و خبري ورسره کړې وي سلور کاله مخکې د جنرال آصف نالج واضح کا بناري صاحب چې پاکستان ورکړو دا یو سویپینګ سټیټمنټ دی نه زه خیال درکوم نه زه یو خبريال پتو کله سویپینګ سټیټمنټ شمار کړل درانه سي د پښتونخوا کې د عوام نشل ګوند د حکومت په وخت کې په ګراس ګراوند کې د مولانا صوفي مسر مذاکرات وشو په سواد کې په ځانګړي توګه هغه دغه د خوخي د شریعت د نفاذ د نفاذ اجازه ورکړې شو په وزیرستان هغه ناکام شو خبره ده چې ناکام شو ها دویم خبرې سویو ټول ناکام شو نو بیا ته به څه کوي په حیثیت یو سټیټ به څه ګامونه به اخلي
بیا دویم مثال در کوم محترم درانه صاحب د جنرال فیض حمید په وخت کې کور کمانډر په خبر وو جرګې ورولې غلا او دغه جرګې چې کله په کابل کې راسو ماته ویل چې فیض حمید ورته ویل په C-130 کې فوجي الوتکه کې ورلې غلیو چې تاسو ورونه دي خبري ورسره کوي بیرته راولې عمران خان وی د غلامۍ زنجیرونه مات کړل آصف خواجه وی چې خدای پاک موږ سره د وسنیتا سره دي جشن یو کیفیت وو درولې کیفیت زه وایم چې پاکستان بوس په دې حمله وکي او د حملو د لارې به دا مسله حل کړي ګوره هغه ډیفرنٹ نه کوم که فیض حمید سو کړل هغه یعنی خپل وس فیس کوي او دغه د جوهال و خړل زه خو د کزما ذاتی پښتنه کوي نو زه خدای فیور کې نه ولم او دا چې دا ټي پی سره کتا څخه دا یادوي ما خو فقط دا خبر وکړل چې دا غوي سره په ګراوند لیول باندې په امزکه باندې هغه دغه نه لري سپورټ نه لري د دولتونو په خوا دولتونو څه کول زموږ نه یو خبره مګر چې یو نه دې کې تاسو د زلج واضح کوم تر څو پورې چې د القاعده او پاکستان په نظر کې پدې چې د افغانستان 79 ډیل کوم تر څو پورې چې د مسله د القاعده او پاکستان پورا سپورټ ورکړ مګر تر څو پورې چې د طالبان خبر راغی نو الته انډیا ته پورا خلاص لاس ورکړو د کرزی هم او اشرف غنی هم او اوس فکر کوي ماته اجازه راکړي چې دا الته انډین سفارتکار داسې ګرځېدل لکه افغانان ګرځېدل لکه کرزی افیس کې داسې ګرځېدل لکه ته وزه خپل کور کې ګرځو پوسول او دغه و چې د کرزی په دور کې د انډیا سفارت کې د یو د مسعود سړی و $2 مليون سره راغی امریکایي ونیوي پوسول چې کوم وخت دغه کرزی او اشرف غنی دولتونه شي د غوي سره کومک وکړل نو پاکستان بیا افغان طالبان سره هم کومک وکړل دې کې څوک اپولوژیټیک نه دی بنری صاحب let's put the record straight but it goes on both sides درانه صاحب دواړو طرفونو ته دا هو کرزی یا غلی خدا حق لري چې خپل حکومت خپل هیواد خود مختاره چا سره تعلق وساتي تاسو هم پاکستانیانو امریکا چا اعتراض نه درلود خبره دا و چې خبره اوري کنه تاسو دا سوال پورته کړ هغه چا اعتراض نه درلود خبره دا و چې موږ کرزی سره و د کرزی انتخاب کې چا لاسو پاکستان لاسو څوک دا انکار کولای شي دغه اشرف غنی ته چا سپورټ ورکړ پاکستان ورکړ چې د انتخاب سو خو خبره یو خبره ده بل خبره ده چې الته انډین چې دوی ته پیسې ورکول اوس هم طالبان ته چې د انډیا به پیسې ورکوي خبره د پاکستان په لړ کې داسې نور لوی ستونزه نشته خبره خالی د پیسې دي دوی په پیسو باندې هر څه کولای شي مقام کړی د ظاهرشاه ټایم کې هم کړو داود په ټایم کې هم کړو کمرستان په ټایم کې هم کړو او اوس هم کړی دی اوسول دې کې د افغانان موږ زه د افغان څخه دا جدا نه یم اوسول تم افغان څخه جدا نه او تم پیژنې هغه څوک دي زموږ رونی دي مګر لوی خبره چې کوم وخت پیسې راسي په افغانستان کې نور زراعي پیداوار نشته مینز اف پروډکشن نه لري په دې ملک کې خالي 14% چې د اریګبل د کشتو دغه کولای شي او درانه سره دغه دی غرونه دي خاورې دي او دغه دی ریګونه دي درانه صاحب تاسو پوهیږئ چې تاسو ډیر زیات ژور احترام لرم خو دا وخت موږ یو پروفیشنل مرکه کې لګیایو او فکر کوم تاسو د یو سفارتکار په توګه یوازې یو اړه خو په دې ځای کې خایل لګیای د تصویر دویم مخمونه خودو پیسې خو پاکستان په تیر شلو کالو کې د امریکا نه $3 بلین پر جنگ کې واغستل او د دینه مخ کې د روس په وخت کې د مجاهدینو د کومک لپاره هم اغستل نو د پیسو کاروبار خو پاکستان هم کوي وسم د ریوارډ لګر کې نو کدا کار افغانستان کړي دي نو افغانستان هم وکړي بناري صاحب اوس هم لري نو طالبان
نه اوس تا پورته کړه او امریکا اوس هم تقریبا $3.5 بلیون پاکستان پورې وړ دي پوسولې هغه چې دي کدا سروسز لپاره دا ورکوله خیرات نه ورکوله او چې کوم وخت شورویان هلته وو خو خیرات نه ورکوله د دوی خپل مفاد خو it's better you straighten your record بټ تاسو ولې د خدمات سروسز امریکا ته ورکول دا جګړه دا غواړي چې دا ریال پالیټیکو بنری صاحب دا ولې شوروي راغی ما خو شوروي ته نو ریکوست کړی چې تاسو افغانستان راسئ موږ خو دا افغانان ته ریکوست نو وکړ چې تاسو راسئ مهاجر سي د 4 میلیون 5 میلیون زیاتره پاکستانیان دا فکر کوي درانه صاحب چې د امریکای په جنگ کې پاکستان ته شرکت نو پکار او د امریکای لپاره دا جګړه نو کول پکار دا کوم وخت تاسو یادوي 9/11 نرستو د مشرف چې کله د غلط خبره ده 9/11 چې وسو زه الته نیویارک کې ولم ها هغه ټایم کې د فرانس سفیر دا ول چې from today we are all Americans ها الته دا ریزولوشن 1373 چې 15 منټ کې اډاپټ شو کنو سکیورټي کونسل کې یو عمومي پریزیډنشل سټیټمنټ چې دی هغه روزه اخلي تو پریزیډنت چې یو سکیورټي کونسل ریزولوشن انډر چپټر 7 ته یاد دی چې هغه ریزولوشن چې انډر چپټر 7 ني هغه انفورسیبل دي چې ته خوشاله کنه خوشاله او خو پاکستان خبره ز کوم د بوش د ټلیفون کال تاسو دلته وای بوش چې کله مشرف ته کال وکړ چې یا موږ سره یا زموږ خلاف یې زه دا غي خبره کوم او دا غیرستو پاکستان د امریکای سره په ملګرتیا کولو مجبور شو مولوی صاحب کا هغه ټایم کوم مولانا فضل الرحمن یا قاضي حسین احمد د پریزیدنت او هغه هم دا منل ولې به منل په دې منل چې هغه داسې اټماسفیر چارج چې چا په بس کې نو یعنی دا د خوخي خبر نه و دا یاري خبره و چوایس نه دا یو لازم دغه خبره و دې کې دغه پاکستان کوشش وکړل چې مولا عمر پوکي چرور دا اسامه بن لادن چې دی هغه پوکي هغه ورته یا د فیصله په وکړي هیڅ په دې د تاریخ سره به لوبي نکو لږ به د هیستوري نه اوس راشو دغه ته بیا یو وار محترم درانه صاحب تازه حالات ہوتا د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ جنجال د لاسه یو غټ مشکل چې دا وخت تاسو وینئ هغه موږ وینو هغه د بارډر باندې یا په پوله باندې د تجارت بندیز دغه شان په مې کې چې کوم جګړه د هندستان پاکستان ترمنځ وشو دا غي نورست وسم واګا باندې تګ راتګ اجازه شته ده دا د تاسو فکر کوئ دا د بارډر بندیز چې دا امکان لري چې د دې باوجود هم کوم اختلاف د حکومت سره ناراضګي وي د خلاصې دي شي او دوه خو ته زیاتره پښتانه تجاران چې دی هغه د مشکل سره مخ دي دا ولې هندستان سره اوپن او د افغانستان سره کلوز هندستان سره هیڅ تجارت نشته نه خو بارډر په واګا باندې تګ راتګ شته دی نه نشته واګا بند دا وخت تاسو ډبل چک کول شي ما چې کم د دې نه واګا باندې تګ راتګ شته دی نه تګ راتګ نشته هغه باندې او البته دا چې سپیشل کیسز د غوي د ایکسچینج اف پریزنرز دغه به پرېږدو پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندیز چې د جګړې په وخت باندې د صاحب دا اول ځل نه ده 50s کې سو تقریبا 80 ورځې لپاره بیا 60s کې سو تقریبا 8 میاشتې لپاره دا اول ځل نه آیا امکان لري تاسو داسې کوم سجیشن یا مشوره لرئ تجویز لرئ چې پوله دی د تجارت او تګ راتګ ترانزیت او د خلکو ته تګ راتګ لپاره خلاصوي زما شخصي نظر خو دغه ده چې د دې باندې بندیز نه دی پکار چې زما مګر زه تاسو ته تاریخي حواله ورکوم تاسو وګورئ 50s کې څنګه وو 60s کې څنګه دا اول ځل خو نه ده دا پخوا هم سوي د پاکستان یوازې شکایت د ټي ټي پی د کنه بي ال ای هم فکر کوي چې په افغانستان کې اوس پټ دی او هغه ګوره بي ال ای سره خدا غلې شو هغه وکي لوی خبره د ټي ټي پی سره دی او په ټي ټي پی کې هم هغه وخت چې په هغه کې افغانان هم شامل د دې تشکیلات د افغان طالبان به ولې دومره ځلو جنجال ځان ته جوړي چې خپل رونه دوستان استادان ملګري همدردان لکه پاکستان یادوم هغه د ځان مرور کړل او پاکستان
په ځای باندې هندوستان واغسته. څه داسې تاسو فکر کوئ د افغانستان د طالبانو انالیسس څنګه کوئ؟ ولې دې دا کار زما صلاح به دی چې دا تاسو افغانانو نه پوښتنه وکړئ، طالبان نه پوښتنه. تاسو خو دوی سره خبرې اترې کولې کله چې نماینده به یې ناست وی ورسره، هغه وخت کې تاسو داسې محسوسول چې دوی په خوی کې دا بالکل دا خبره کېدله، خو هغوی سم جواب به نه راکوله. دوی ویل چې تاسو به یو څو موده کې به ووینئ ډېر فرق به راشي. هغه فرق هېڅکله رانغی. او دا ټول چې کوم اوسني مشر واکمن دي په افغانستان کې طالبان، دا ټولو هغه شان یو شان سوچ ته کله فکر کوي د ځینو سوچ پکې د پاکستان د اسلام آباد سره د ملګرتیا دی، د خوښۍ دی او د ځینو نه دی کنه ټول داسې. ما خیال فرق لري، مګر دا چې کوم ټایم د پاکستان راشي خو دوی پالیسي چې کوم یو پالیسي جوړ کړي خو هغه مطابق دوی کار کوي. کوم شخصیتونه یا کوم ډله چې دغه د پاکستان سره دوستۍ په حق کې دي هغه کوم زه دا نوم به نه اخلم، دا نه د پکار خبره ده چې افغانستان خبره کو خوشته دی. بله خو ځینې خلک شته دی په طالبانو کې چې هغه د پاکستان سره دوستي غواړي بیبه، مګر زه خو دا ګورم چې رزلټ څه دی، نتیجه څه ده. دا د رژیم چینج خبره چې د پاکستان پوز اوس کوي، د دې امکانات تاسو فکر کوئ؟ مخکې ورته حکومت ویلو، اوس ورته طالبان رژیم وایي. یعنې داسې کوم پلان شته چې پاکستان په دې عمل کول غواړي چې د افغانستان ځینې نور ډلې چې طالبانو مخالفه دي اسلام آباد کې ورته ځای ورکړي او په اوسني واکمنان چې دي هغه له واکه لرې شي؟ داسې کوم پلان تاسو فکر کوئ په سیمه کې د امن د قیام لپاره امکان لري چې په سیمه کې امن راشي؟ کوم چې پاکستان صاحب رژیم شدي داسې شکنځه لفظ نه دی، چې غلط لفظ هم نه دی. رژیم وي ارزای رژیم زه داسې بد نه ګڼم. او پاکستان څوک دی چې دا وغواړي چې رژیم چینج وغواړي، دا خو د افغانانو په لاس دی. تر ننه پورې هر څه سوي دي. اوس افغانان چې د طالبان راغی د پاکستان په تمه خو نه دی راغلی، پاکستان په خوښ خو نه دی راغلی. دوی امریکانو سره امضا وکړل، مذاکرات وکړل، امریکایانو هغوی سره لاس میلاو کړل، روغبړې وکړل، ښه دغه و خندا به و، دوی لاړ. پوه شولې؟ نو دې کې د پاکستان لاس خو نه و. درایي صاحب دا اوس چې موږ کومه خبره وکړله ټول افغانان هم دا غواړي چې تاسو چې اوس څه وویل یعنې څومره زړوره او صفا خبره مې وکړه د یو پښتون سفارتکار د پاکستاني سفارتکار په توګه چې پاکستان څوک دی چې طالبانو ته وایي چې دا وکړئ دا مه کوئ، دا کار به افغانان کوي. د افغانانو زه چې اورم مرکې کوم ورته ګورم هغه هم دا وایي چې موږ خپل وطن ته خپل کار ته خپل روزګار ته پرېږدوئ، تاسو موږ نه قلار شئ، موږ چا سره تعلقات غواړو د چا سره ژوند غواړو، د هغې وروسته به ستاسو د هغو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد تعلقات وي. تاسو هغه د خپل یو ګوډاګي په توګه د یو نماینده په توګه یو سړی ور ولېږئ هغو ته وایي هندوستان سره تعلق مه لرئ. نو اوس چې تاسو وویل نو دا ولې نه کېږي؟ پاکستان خپل خوښې ته افغانان ولې نه پرېږدي؟ دا غلطه ده، د دوی بیانیه بالکل غلطه ده. دوی ته چا اعتراض نه دی کړی چې چا سره تعلقات تاسو ته وړوکې نه ساتلی. دا بالکل غلطه خبره ده. دا فقط بهانه ده. بهانه په دې ده چې په آپس کې یووالی نه لري او په آپس کې یو د بل سره دست و ګریبان دي. چې آپس کې یووالی راولي د دنیا یو طاقت هم هغوی منځ کې څه دغه نفاق نه څه راوسته. خو دې کې دا خالي بانې بازي ده. اوس څه وسو؟ دا ټول جنګسالاران چیرې ناست دي؟ د باندې ناست دي او ښه ژوند لري. پاتې څو افغانان، غریب افغانان چې د هغوی اوس هم مړي شي. دراني صاحب دا یو پوښتنه تاسو ما نه غوښتل خو تاسو خبره وکړله. د په پاکستان کې چې کوم جګړه کېږي د وسلوالو جګړه ده یا اوس ورته فتنه الخوارج وایي پاکستان، دا یوازې یو خاص ایریې ولې په نښه کړې ده پښتونخوا له شماله تر جنوبه. د پاکستان خلاف جګړه یوازې په پښتونخوا کې ولې روانه ده؟ تاسو ول بیچاره افغانان خوار دي یا پریشانه دي، دغه شان په پاکستان کې بیچارهګان پښتانه خواره په نغه شوي دي. پښتانه خدای چې د خدای قهر دی. زه هم پښتون یم، مګر قهر څه دی چې دا دغه پولیو چېرته دی؟ خالي پښتون منطقه کوي. ولې؟ په دې چې زموږ پښتانه دا خیال کوي چې دا ویکسین که ما ولګوي زموږ کشران چې دی هغه به امپورټنټ شي. جهالت لرو، پکاري چې د جهالت له منځه لاړ شي. مطلب دهشتګردي د پښتنو په سیمه کې ذکر ده چې پښتانه جاهلان دي. بالکل دی. دا بالکل په ډاګې وایم. په دې وایم چې د موږ خپل کورونه خپله وران کړی ده.
سپیره کړې ده. آرمي پبلک سکول کې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو وژنه، په مینه بازار کې په ښځو حمله، په بلور په کور ته 2 جنازې تلل، په سوات کې په وزیرستان کې د لکونو میلیونو په شمېره کې بې ګناه خلک. دوی خو په پالیسي میکینګ کې هیڅ لار نه لري. دا پالیسي خو په جی ایچ کیو کې او په اسلام آباد کې جوړېږي. درانه صاحب نه دا جګړې دا ځانګړې دغه چا وکړو، دا پښتانه کړو. څه شی کم شی پښتنو کړی؟ هر حمله چې دي، هر ځانګړې حمله چې دي، دوی دا پښتانه پکې انوالو. ابتاباد کې اسامه بن لادن پښتنو راوستی و؟ نه خو هغه اسامه بن لادن هر ځای کېدای شي. اسامه بن لادن خبره ده، او دا اسامه بن لادن خبره ده چې د امریکایانو څخه پوښتنه وکړي چې ولې اوباما تعریف وکړي چې پاکستان د خوا چې کومک سوي و. دا تاسو ته مهرباني وکړئ وګورئ. بیا زرداری آرټیکل تاسو وګورئ په واشنگټن پوسټ کې چې موږ کوآپریشن کړو، موږ لږ تحقیق نه کوو. ما د سرداری آرټیکل هم لوستلی، ما د منظور پښتین آرټیکل هم لوستلی په نیویارک ټایمز کې. هغه د منظور پښتین آرټیکل په نیویارک ټایمز. منظور پښتین خبره خو اوس خبره ده. ما ته اجازه راکړئ. منظور پښتین دلته اوس موضوع نه ده. خبره موږ دا کوو چې اوس دغه ځانګړې دغه حملې وي دې کې څوک انوالو. خبره دا وه چې پښتانه چې دي په هغه کې جهالت څه دي. خبره دا ده چې موږ اوس چې دا کومه اوس طالبان هلته ناست دي، هغوی دا نه غواړي چې پاکستان سره ښه اړیکې وي. که نن یو طالب څه پوښتنه وکړي چې پاکستان زموږ دوست دی، دوی به نه وایي. په دې به نه وایي چې سبا د دوی مخالفین به دا وایي چې دوی د پاکستان ګوډهګانې شو. نو دغه دا چې دې کې د افغانانو سره خپل یو پرابلم دی، انبیلټ پرابلم دی. هغه چې تر څو پورې لرې نه کړي او چې مایند سیټ سره دغه لرې نه شي، دا ستونزه به نه حل کېږي. درانه صاحب ستاسې نظر بیا هم زه ور تکراروم چې ستاسې د سفارتکار په توګه د یو مشر په توګه نظر دی، خو زه دا فکر کوم ستاسو دا سټیټمنټ ما ته ډېر زیات ویلډ نه ښکاري چې پښتانه جاهلان دي ځکه په پښتونخوا کې دهشتګردي ده. په جنګ باندې په مرید جهالت ما پته ول نه ما ته غلط به کوټ نه کوي. تاسو څنګه پته وایم چې دا دغه پولیو په لړ کې چې کومه دوی مخالفت کوي دا جهالت دی. نور په دغه باندې ما نه دی ویل. ډونټ مسکوټ می. یو اوس راځو دې موضوع ته چې دهشتګردي دا هند بیا دا ولې وایي چې تاسو د دهشتګردۍ مور چې دا په مرید کې دا په بهاولپور کې دا په مۍ کې هلته حملې وکړلې او له هغه ځایه په کشمیر کې د پاکستان یو فرنټ یا یو اړخ نه دی، مختلف اړخونه دي. او ما چې د منظور پښتین د نیویارک ټایمز د آرټیکل مثال درکو محترم درانه صاحب، هغه ځکه درکو هغه وایي چې په دې سیمه کې درانه صاحب وبخښئ، let me complete my question please with due respect. هغه دا وایي چې په دغه سیمه کې د دهشتګردۍ خلاف جګړه چې دا مشکوکه ده او دا د ډالرو جنگ دی، دا د امن لپاره جنگ نه دی. دا د واینا ده، دا د واینا ده پکاري چې دغه سره راشي، ایویډنس سره راشي منظور پښتین او رادسي په دواړو سترګو. مګر هند خبره چې تاسو وکړله، هند چې دی هغه په اردو کې وایي دود کې نهایي وی نه وصول. داغه په پښتو کې ترجمه وکړه. دا هند سره چې موږ کوم لوبي دي هغه هند هم پوهیږي، موږ هم پوهیږو. هند موږ ته په افغانستان کې چیلنج وکړل، د هغه چیلنج موږ اکسپټ کړو وصول. او که هند موږ ته په افغانستان کې چیلنج کوي هغه به چیلنج موږ اکسپټ کوو. که هند موږ ته په کشمیر کې چیلنج کوي موږ د هغه چیلنج به اکسپټ کوو. د هند وینا چې دی زما د پاره حدیث نه دی، زما د پاره دغه د آخري لیک نه دی. دا هند سره زموږ بیله ده او هند سره په مې میاشت کې چې کومه دغه لوبې سوي دي هغه ستا په مخ کې دي. هند بیله ده، افغانستان بیله ده. اوس پکاري چې بیا هغه به لري وساتو. ما په هند کې ماموریت کړی ده، په افغانستان کې هم کړی ده، ایران کې هم کړی ده. اوس نو دا ټول په داسې عراق کې ما سره نوردي کړی ده. دغه زه هغوی سره زه دا ډېر ښه پېژنم. اوس خو نو هند که را سره ما سره دغه مسابقه کوي زه په تیار یم په دواړو سترګو. اوس درانه
سولوشن طرف اوس که سولوشن ته زو تاسو څه سجست کوي اسلام آباد ته یا په کابل کې واکمنو طالبانو ته د طالبان باندې دغه کې یو چې دوی د غیر مسلکی دویم خبره ده چې دا غوي چې مشران په افغانستان کې ناستي د ټي ټي پی دا غوي مخنیوي او دریم خبره ده چې څوک د هینس کرایم کې انوالو دي لکه د ای پی ایس سکول هغه مشته د پالاس راځي درانه سه یو ور بیا ته اوس بیا دا خپکهږي بچ بنره ماته ریفرنس راکې د ای پی ایس خلک خو زموار نیول شوی وو په جی ایچ کیو کې احسان الله احسان ملمه وو جی ور سره مرکه وکړه په پیښور کې سیف هاوس ورکو دا غي نه غوي چې او تخته د پی ایس خلکو تاسو پرې نه دا زه نه منم بالکل نه منم احسان په احسان خو یو اتارټی نه د په دې لړ خود د جی ایچ کیو کې د طالبانو نمائنده بیان وو محترم درانه سے په جی ایچ کیو کو سره سلیم صافی مرکه کړو هغه خو بیا تاسو به هغه بیل موضوع ده احسان الله احسان چې کومه دا هغه بیل موضوع ده هغه بیا تاسو د جی ایچ کیو او د نور کسانو څخه وکړي زه خدایم چې پی ایس لړ اوسه پوری خلک چې دی دا غوي فیصله لا پاته ده یو سل 15 ماشومان وژلو او شپارس د دې ټیچرانی وژلو پوسول او ډېر په بیرایمي وژلو هغه د دولت پاکستان دغه اختیار نه لري چې دا غوي په لړ کې څه فیصله وکړي هغه د فیملیز چې دي چې دا غوي ماشومان دغه کشته کوشاره کړو هغه په لاس دي چې هغه دوی بخشي کنه بخشي وو درانه سه سولوشن یو ور بیا ځان په ور غواړم ټي ټي پی سولوشن دغه د ټي ټي پی مخنیوي وکوي دغه سولوشن دی 1 پوینټ سولوشن او دین پرته پاکستان ټي ټي پی یو ټیرریست ارګنایزیشن دی او بل ټي ټي پی سبب سوال کوم چې دی پاکستان کا آئین نه مني وایي چې دا غیر اسلامي دي او دا راته نه وایي چې په دې آئین کې کوم شخص چې دی هغه غیر اسلامي ده اوسل نو سوال دا دی چې دا you can't have the cake and eat it too نو دا او بیا دغه راته وایي چې ټي ټي پی کومه جید علما دي راغلي دي چې هغوی به په دې منطقه کې چیرې دوی غواړي چې د فاټا کې بیرته دی فاټا واپس بحال سي نو دا کومه جید علما دي چې هغه به حکومت کوي دا راته وایي کچری ټي ټي پی وسله کېږدي او بقلار شي پاکستان فکر کوي د دې امکان شته چې په خوا سرنګ ټي ټي پی ته ویلي وو د عمران خان سے په وخت کې او د فیس په وخت کې چې تاسو راځي او سوسایټي کې زم شي یو ور بیا د ټولنې برخه جوړ شي پاکستان دا اپشن یا دا چويس یا لار چې د ټي ټي پی ته بیا ور کوي کچری هغه بیرته راتلل غواړي خپل سیمو ته پاتې کېدل غواړي په امن باندې زما نه خیال نه دی چې هغه په زمین په ټایم کې دا شین سو په دې چې هغه د درې کوم دغه شرایطو چې یو اصله به اجته بل پاکستان آئین به بني او دریم د ای پی ایس کوم هینس کرایمز دی هغه به فیس کوي دوی نه منل ها ټي ټي پی نه منل دا کومني خو دا شرایط اوسم په ټیبل باندې او کچری دا ټي ټي پی دا نه مني افغان طالبان دا نه مني تاسو فکر کوئ چې نو خو بیا دولت پاکستان کولای شي زما په نظر کې خدا نه دي چې هغه هیڅ کله هغه نس کولای تاسو دا مشوره تاسو دا تګلار د سفارتکار په توګه سم غنې کده حمله هلته کوي جنرال احسان الحق سے ویل چې پاکستان باید د زغم پالیسی چې دا ختم نه کیو هلته حمله ونه کی ځکه چې پاکستان کدا کار وسوک افغانان بسل کاله بعد هم دغه په ملي حافظه کې یاد وي چې پاکستان یو ور په حمله کړې د یو ډیپلوماټ په توګه باندې تاسو د حملو د مستقل دوامدار حل لپاره یو خاپشن کړئ زه د دغه هوایي حمله دی هغه خلاف هغه نه د پکار او چې انټيليجنس بیس اپریشنز دی هغه کېدلای شي په دې کېدلای شي چې ټي ټي پی هم پاکستان کې حمله کوي هغه جواب کې د ټي ټي پی خلاف د هغوی مخنیوي لپاره افغانستان خپل دا ګامونه نه اخلي نو بیا پاکستان مجبور دی چې آی بی او انټيليجنس بیسډ اپریشن کولای شي او ایم او زما خیال دا دی چې او دا دوی په دا زموږ افغان طالبان رونه په لاس دي چې دوی څه کول غواړي چې شو غواړي د دوی خلک د امریکا سره جنګېدل دا بیل خبره ده دلته دا چې دوه
کشوري دي دوه مملکتونه دي دا غوي منس کې دا جنگ نه د پکار او هغه صورتحال کې چې پاکستان دوی سره ولاړ نو دا دوی په لاس دي چې دوی څه کول غواړي پخوانی پاکستاني سفارتکار او د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی نماینده وتل لیکوال او څېړونکی حقله عاصم درانی صاحب نن د افغانستان انټرنیشنل پښتو ملمو تاسو ډیر شکریا دا کوم محترم درانی صاحب چې تاسو موږ ته په نننی پروګرام کې ځانګړی مرکه کې وخت راکړه ډیره مننه بنای صاحب خوشاله اوسئ آباد اوسئ